دا دنیا ډیره زیاته تنګه زما عزتمندو، دا ډیره زیاته معمولی ده، دا ډیره زیاته بې اعتباره دنیا ده، او دا ډیره زیاته دوکه‌بازه دنیا ده. په دې کې که چا باندې خوشحالیانې دي دا سړی په دوکه کې پروت دی، او دې کې که کم سړی په پریشانۍ کې دی دا سړی په امتحان ازمایش او په دوکه کې پروت دی. د دې وجې نه د الله نبي فرمایلي و صحابو ته چې دنیا ان الدنیا حلوة حضرة، دنیا ډیره خوږه ده، ډیره زیاته شنه ده، ډیره زیاته زړه راښکونکې ده. خو ګورئ فاتقوا الدنیا واتقوا النساء، دنیا نه ځان وساتئ، زنانو نه ځان وساتئ، د دنیا د فتنې نه د دې نه ځان بچ کئ، د دې په فتنه کې چرته مبتلا نشئ. دنیا مبارک نبی علیه الصلاة والسلام فرمایلی دي، اخیرنی حدیث شم زما عزتمندو، د الله نبی فرمای یؤتا بانعم اهل الدنیا من اهل النار یوم القیامه. اخرت کې به الله رب العالمین د دنیا غ ډیر زیات عیش پرسته انسان، د دنیا عیش پرسته انسان به الله رب العالمین راولي د اخرت میدان ته، چې هغه د زړه باندې هیڅ قسم خواهش نه پرېښی، نه حلال او نه حرام، نه جایز او نه ناجایز کتلی، هر یو خواهش خپل پوره کړی دی، دا به راوستی شي. او نبی علیه السلام فرمایي په یصبغ فی النار صبغه، الله به فرمایي چې دلته جهنم کې یو چکر ورکوي بیا یې راولئ. دا سړی جهنم ته بوځئ، یو چکر ورکوي او بیا یې دلته راولئ. بیا چې راوستی شي نو الله به دې تپوس کوي ثم یقال یا ابن آدم هل رأیت خیرا قط، تا چرته دنیا کې خوشحالي لیدلې وه؟ تا چرته دنیا کې خوشحالي لیدلې وه؟ نو دی به ورته وفرمایي چې لا والله یا رب ما رأیت خیرا قط، ما خو دنیا کې چرته خوشحالي نه ده لیدلې. دا هغه انسان دی چې د په خپل زړه باندې یو خواهش نه دی پرېښی، یو ارمان هم ده نه دی پرېښی، هیڅ قسم ګناه ده نه ده پرېښی، خو چې دا کله یو چکر دی په جنت کې وخوري او دی واپس راشي او د الله مخې ته ودرېږي، نو دی بیا وایي چې یا الله ما خو دنیا کې ښه ورځ نه ده لیدلې، ما چېرته خوشحالي دنیا کې نه ده لیدلې. او بیا د الله نبي فرمایي یؤتا، ورپسې به داسې یو سړی راوستی شي چې په دنیا کې ټوله زندګي په تکلیفونو کې تېره کړې، ټوله زندګي پریشانۍ کې تېره کړې، ټوله زندګي مصیبتونه کې تېره کړې ده. نو د الله نبی فرمایي بیا به ملایکو ته الله امر وکړي چې دا سړی بوځي او جنت کې یو چکر ورکوي، بیا یې راولئ دلته، دا به بوتلی شي. بیا چې راوستی شي الله رب العالمین به دې تپوس کوي چې ابن آدم بچیا دنیا کې دې چېرته سخته لیدلې وه؟ نو دی به ورته وایي چې یا الله ما خو دنیا کې هیڅ چرې تکلیف نه دی لیدلی، ټول عمر مې خوشحالۍ کې تېر کړی دی. دا د جنت هغه څو منټې دي د ده ذهن ټوله نقشه به بدله شي. د دنیا تکلیفونه او د دنیا خوشحالیانې زما عزتمندو دا پانی دی او دا ختمېدو والا دي، د آخرت عذابونه د آخرت نعمتونه دا نه ختمېدو والا دي، د هغې دپاره کوشش پکار دی. دنیا ډېره زیاته حقیره ده، دنیا ډیره زیاته پانی ده زما عزتمندو، او دنیا ډیره زیاته معمولی ده. په دې باندې به اعتماد نه کې، په دې باندې به فخر نه کې، په دې باندې به هیڅ کله اعتماد نه کې. اعتماد به د الله رب العالمین په ذات باندې کې، او بل هر ټیم به دنیا کې خپل ځان مسافر ګڼي، هر ټیم به د مرګ دپاره ځان تیار ګڼي، ځکه چې ردي خو هیڅ چاته پته نه لګي چې زه کله مرم، هیڅ چاته دا پته نه لګي. د دې وجې نه زما عزتمندو د مرګ دپاره تیاری پکار دی. او دنیا دا مسافرخانه ده، په دې کې نن ما او ته اوسېږو، او زما او ستا نه 100 کاله بعد بیا به په دې جومات کې نور خلک منځونه کوي، بیا به نور خلک وي، دا چهرې به ټولې د ځمکې لاندې پرتي، دا خلک به ټول د ځمکې لاندې پراته وي. 100 کاله بعد ما او ته به د ځمکې لاندې بیا پراته یو، بیا هلته زما او ستا په دې دنیا په زندګۍ باندې انحصار دی. که چا ښه زندګي تېره کړي ډېر ښه ځای دی زما عزتمندو، او که چا بده تېره کړي ډېر زیات بد ځای دی. الله رب العالمین دې په دې خبرو د عمل کولو توفیق راکړي. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.